د متی 3 باب. په دغه ورځو کې بپتسمه ورکوونکی یحیی راغی چې د یهودیه په بیابان کې دا وغس کولو چې توبهګار شئ، ځکه چې د اسمان بادشاهي راتلونکې ده. دا هغه څوک دی چې د اشعیا نبی په وسیله ذکر شوی دی، یعنی په بیابان کې د نارې وهونکي आवाज دی چې د مالک لاره جوړه کوي او د هغه لارې نیغې کوي. د یحیی جامې د اوښ د وړۍ نه جوړې وي او د څرمنې کمربند یې تر ملا تاو او مولخان او ځنګلي ګبین یې خوراک و. د بیت المقدس، یهودیه، اردن او د ګیر چاپېره وطن ټول خلک هغه ته راټول شول. هغوی له د ګناهونو په اقرار کولو سره د اردن د سیند په اوبو بپتسمه ورکا. هغه چې ولیدل چې ډیر فریسیان او صدوقیان د بپتسمې دپاره راځي، نو ورته ووی، ای د منګرو بچو، دا چا درته وښیل چې د راتلونکي غضب نه وتښتئ؟ نو توبه وکئ او عملونه سم کئ. دا په زړه کې مه راولئ چې تاسو د ابراهیم اولاد یئ، ځکه چې زه درته دا وایم چې خدای د دې کاڼو نه هم د ابراهیم دپاره اولاد پیدا کولی شي. د ونو جوړو ته تبر نیولی شوی دی او هر هغه ونه چې ښه میوه نه نیسي هغه به پرې کړی شي او اور ته به اچولی شي. زه تاسو له د توبې دپاره په اوبو بپتسمه در کوم، خو څوک چې به زما نه پس راځي هغه زما نه زیات زورور دی. زه د هغه د څپلو پورته کولو قابل هم نه یم. هغه به درله په روح القدس او په اور بپتسمه درکوي. خاخۍ د هغه په لاس کې ده، هغه به خپل درمن په ښه شان پاکوي او غنم به په خنبه کې جمع کوي، خو بوس به په هغه اور کې سوځوي چې هیڅکله نه مري. بیا عیسی د گلیل نه د اردن غاړې ته راغی چې یحیی د هغه بپتسمه وکړي، خو یحیی هغه منع کړ او ویل یې چې حاجتمند زه یم چې ستا نه بپتسمه واخلم او ته ماله راځې؟ عیسی ورته ووی چې په دې وخت داسې پکار دی، ځکه چې موږ له دغه شان د خدای صداقت پوره کول مناسب دی. او بیا یحیی دا ومنله. د بپتسمې نه پس عیسی د اوبو نه سمدستي راوخته او په هغه وخت اسمان ورته خلاص شو او د خدای روح یې ولیده چې د کوترې په شان په هغه راکوزېده. او ګورئ، د اسمان نه دا اواز راغی چې دا زما خوږ زوی دی چې په ما ګران دی او زه ترې رضا یم.